دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن سرحد دی چرته چې اوس خلک یوازې د پاسپورت له لارې تګ راتګ کولی شي. حال دا چې پخوا به دا تګ راتګ ډېر اسانه و. ځایي خلک وایي چې پخوا به دوی یوازې څو ګامه پورې اوښتل سودا به یې راوړه او خپل ورځنی ژوند به یې پر چلاوه. اوس دغه اسانتیا له منځه تللې ده. تقریبا چې کوم مخ کاروبار ول اوس هغه پرسنټ 40% لا را رسېدلی فصل کې. نو پخوا خو ډېر رش و، هر سړی به اغوښتي راوښتي، زموږ شیان هم راکړه د باډره څه دا راخواسه مثال لارې سره د غونې ګزاره کوله. اوس خو بیخي داسې دی چې شی هم نشته، ټپه تغیره ده. خلک پر کرایو هم اریان دي، موږ خپله پر کرایو پر دغه باندې اریان یو، د خپلې کرایې نشو په جوړولی. نو کاروبار ډېر کمزوری دی. دا د چمن افغان مارکیټ دی چې بنسټ یې په 1988 کال کې ایښودل شوی او د سیمې له سترو سوداګریزو مرکزونو څخه ګڼل کیږي. په دې مارکیټ کې له 500 څخه تر 700 پورې دوکانونه دي چې پکې برقي وسایل، کراکري، کاسمیټک او نور ودارتي توکي پلورل کیږي. اوس دلته د پخوا په شانې کاروبار نشته. 1988 څخه دغه ډلې دغه شروع شوی دی کاروبار. نو پر موږ باندې اوس دا کاروبارونه باندې دا دروازه تړل شوې ده. دلته دوکانونه خلک لکه یې هېڅ شی نشته. موږ د لوږې سره مخامخ یې ډېر درپدره یې. نو خلکو دوکانونه تړلي دي، د خپلې بجې، د خپلې نیستۍ، د خپلې لوږې دې تللي دي، یا اسلام آباد ته یا لاهور له یا کراچۍ له. وایي که خدای پاک زموږ یو روزګار را برابر کړي. د دې مارکیټ کاروبار تر ډیره د پاک افغان پولې پورې تړلی دی، خو د تیر څو میاشتو راهیسې د پولې د بندش پرې سخته اغیزه کړې ده. ځایي سوداګرو په وینا د باډر د بندېدو له امله دوی اوس د خپلو دوکانونو کرایې هم نشي پوره کولی او ډیر خلک اړ شوي چې خپل کاروبارونه وتړي او نورو ښارو ته ولاړ شي. مخکې چې ولو 50,000 کسان آمدن خوړل، نن وخت کې 15 کسان خوري. دا ګردې کیسې چې دي زموږ د مشران د لاسه موږ سره راکېستلي هم کې خرڅ شوي دي، هم په دغه کیسو کې بغل ته وایي غلا کوه، کور والا ته بیداره اوسه. موږ یې په خپلو ځانونو نه یو پوه کړي، درته پر لاس اچولی، په هغه کې هم د خپل کاروبار شروع کړی وو. سوداګر وایي چې په چمن کې بله کومه داسې فابریکه یا د روزګار سرچینه نشته او زرګونه کسان یوازې په همدې کاروبار متکي وو. دوی زیاتوي د تیرو 6 میاشتو راهیسې د پولې بندش نه یوازې کاروبار بلکې د خلکو ژوند هم سخت اغېزمن کړی دی. باډر سر شی راکړي، کاسمیټکس راکړي، ټیرونه راکړله، غوړي راکړله، ډېر سامان راکړي، د دې خوا هم سامان کړي، د پاکستاني سامان د دې خوا کړي. نو اوس نه د دې خوا سامان ځي نه دا خوا راځي. بلکل اوس خلک بې روزګاره دي. طالبان خدای د حکومت وسه چې ورور دروازې دې خلاصې کړي، باډر دې خلاص کړي، خلکو ته دې روزګار ور ایله کړي، خلک به روزګار شي. خو اوس خلک پر دې مجبوره دي چې چمن یې پرېښه او څوک په کراچۍ کې مزدوري کوي، څوک په لاهور کې کوي، خلک یې داسې مجبوره دي. اوس ځایي سوداګر له دواړو هیوادونو غواړي چې سیاست او کاروبار دې سره جلا وساتي څو چې د عامو خلکو روزګار نور زیانمن نشي. نعیم اچکزی، شال نیوز، چمن.